څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې د هر هیواد وخت معلوم کړو؟ ملګرو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. الله تعالی دې وکړي چې تاسې هم زموږ په شان روغ رمټ او په صحت منظم یاست. زه د ستاسو په وړاندې له یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په دې ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه کولی شو د یو هیواد وخت معلوم کړو. نو که چیرې غواړئ چې تاسې همدا طریقه زده کړئ نو د ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د همدې ویډیو لاندې دا سور د سبسکرایب بټن ووهئ او په څنګ کې ورسره د دګړنګي نشان ووهئ چې زموږ د نورو ویډیوګانو معلومات تاسو پورې در ورسیږي. راځئ ملګرو چې په ویډیو پیل وکړو. ملګرو دا یو اپلیکیشن ډاونلوډ کول نه دي چې تاسو به اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. انشاءالله د هر سړي په موبایل کې خپله دغه اپلیکیشن شته، کوم اپلیکیشن چې موږ ته نن ضرورت دی. ملګرو اپلیکیشن چې دی هغه کلاک دی. د کلاک په نامه سره د هر چا موبایل کې کلاک شته. دا کلاک تاسې وینئ ملګرو، دغه کلاک دی. نو دغه کلاک چې دی په دې سره تاسې کولی شئ کله چې خپل موبایل کې مو کلاک پیدا کړئ نو بیا به دا کلاک تاسې اوپن کړئ. کله چې کلاک اوپن کړئ نو اوس ګورئ دلته 4 بجې 8 منټه د سهار دي. نو اوس مونږ ګورو چې د پاکستان به څو بجې دلته په دا ګورئ دا ټول ملکونه دي. دا دلته په پاکستان باندې سلیکټ کړئ. پاکستان کې اوس 4 بجې 8 منټه د سهار دي. اوس موږ دلته ګورو چې کاناډا کې څو بجې دي. کاناډا کې اوس 2 بجې 8 منټه د ماښام دي. یعنې بیخي زموږ چې دلته 2 بجې 8 کې زموږ د روژې ماتې شوي دي. نو دلته اوس سهار وختي دی، هلته چې دی ماښام دی. نو دغه رقم بل ملک ته در وښیم. هر ملک تاسې کولی شئ په دې کې وګورئ. دغه رقم پاکستان دغه کې انډیا کې اوس 5 بجې 9 منټه دي. افغانستان کې 4 بجې 9 منټه او انډیا کې 5 بجې 9 منټه یو ساعت فرق سره کوي. نو په دې سره تاسې کولی شئ د هر ملک د هر هیواد وخت معلوم کړئ. خامخا انسان د ضرورت ورته کېږي چې فلانکي هیواد کې اوس څو بجې دي. نو دا ویډیو د هغو لپاره ډېره ضروري ده. باید خامخا هغوی دا ویډیو وګوري چې په دې سر خلاص شي چې دا وګورئ اوس په چین کې 2 بجې 24 منټه د سهار دي، 8 بجې د سهار دي. نو په دې سره تاسې کولی شئ چې خپل د هر هیواد وخت معلوم کړئ. ملګرو دا وه زموږ د نننۍ ورځې ویډیو. ښایي چې ستاسو دا ویډیو خوښه سوې وي. که مې چیرې خوښه سوې ده لایک حتما ورکړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. که غواړئ چې د داسې نورو معلوماتو نه ځان خبر کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د دګړنګي نشان ووهئ. او د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ آنلاین زده کړې چینل ته لاړ شئ او هلته تاسې نورې ویډیوګانې هم کتلی شئ. نور په الله سپارم. السلام علیکم.